السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، نن در سره د یو شیخ صاحب محترم بیان در سره شریکوم. د ډیرو عامو مسلمانانو په ذهنو کې دا یو سوال وي چې موږ به په نن سبا دور کې د اهل سنت والجماعت عقیدې والا علما څنګه پیژنو. نو دی عالم دی شیخ صاحب ډیر ساده په ساده الفاظو کې چې عوام په پوسی هغه د پاره یو فارموله یې شه ده چې تاسو به اهل سنت والجماعت علما سره کم پیژنئ. هغه دی درته بیانوي په ساده الفاظو کې او په ساده طریقه سره. نو تاسو دا بیان را سره واورئ چې ان شاء الله په دغه طریقه په دغه فارمولې سره تاسو د اهل سنت والجماعت علما په خپل پیژندلای شئ. نو راځي را سره دا بیان واورئ. مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد فاروقی ثم سرهندی نور الله مرقدوه فرمایلی دي چې د اهل سنت والجماعت د عقایدونه سړی باري، چې د اهل سنت والجماعت څوک دي؟ تاسو عوام خلک وایي چې څوک دي، خدا خبر چې تا استادان دي، مولایان دي، څوک دي، سن دي. آسان خبره تاسو ته کوم. اول ګولا جی صاحب، تاسو د سنتو نه پس به دعاګانې کولې، په خواږه نه کولې دا د رزق کوو که نه کول، دا هم کول، مړي پسې خیراتونه هم کول که نه کول. اهل سنت والجماعت هم دې ته ویل کېږي صاحب، بل څه نه دي صاحب. خبره هم دغه ده. دې عوامو ته ساده خبره کوه صاحب، په دې پوهه کا صاحب، په دې پوهه کا چې د دې نه څوک منحرفي د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه منحرف دی، دا منحرف دی. دې سړي پسې مونځ مه کوئ، د پسې اقتدا مه کوئ، د نه سبق مه وایئ صاحب. مسله آسانه خبره صاحب. نو مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد فاروقی ثم سرهندی نور الله مرقده، الله دې درجه بلندی کی صاحب، د مجدد صاحب درجه دې الله بلندی کی، نورم دې الله بلندی کی. هغه فرمایي چې د اهل سنت والجماعت د عقاید نه څوک منحرفي اکه څومره تواجد دی او بزرګي ده، دا هیڅ شی نه ده په نزد الله تعالی باندې جل جلاله. محترم مسلمانانو وروڼو، تاسو د شیخ صاحب څخه واورېدله چې په ساده الفاظو کې تاسو ته درته د اهل سنت والجماعت عقیدې والا علما در وپېژندله چې په دغه طریقه به تاسې د اهل سنت والجماعت علما پېژنئ چې کم اعمال درته بیان کړله چې دغه اعمال کوي او په دغه باندې عقیده لري، نو هغه د اهل سنت والجماعت علما دي. او کچیر د دوه څخه انکار کوي، د دوه اعمالو څخه دا نه مني، نو بیا هغه چې دي د اهل سنت والجماعت علما نه دي. هغه چې دي د اهل سنت والجماعت په جامه کې و نورو ته کار کوي، د هغو څخه به تاسې ځان ساتئ. پخواني علما د اهل سنت والجماعت علما دي، هغه د پخواني عقیده او د پخواني طریقې چې دي هغه نه پرېږدي. نو تاسې په هغو پسې اقتدا وکئ. هغه زموږ تاسو د مذهب د امام صاحب د اهل سنت والجماعت پر عقیده باندې قائم دي.